د اخرنی خطاب دپاره د جماعت اسلامي ضلعي رهنما محمد عظیم خروټي صاحب ته دعوت ورکوم چې دی راسي تاسو سره مخاطب سي. محمد عظیم خروټي صاحب. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لورلای د ښار قدرمندو عزیزانو، د جماعت اسلامي کارکنانو، سپین ږیرو، ځوانانو، بهتره تاسو ته معلومه ده چې په کراچۍ کې الیکشن سوی و او دا الیکشن جماعت اسلامي په سپینه ورځ باندې ګټلی و، خو دا د دې وطن او د دې خلکو هغه غلو هغه داړمارانو ته قابل قبول نه وله چې دی دا هضم کړي. نو د جماعت اسلامي رزلټ یې 2 ورځې ځنډولی و، حتی تر اوسه پورې هم د ځینو یوسي رزلټ نه ده راغلی، او کوم چې جماعت اسلامي په یو غټ منډیټ باندې یوسي چیرمنشپ ګټلی دي، هغه د زرداري هغه بتوخورو خلکو او د زرداري په قیادت کې هغه د الیکشن کمیشن په ګډچوډ سره دوی د پیپلز پارټۍ په خاطه کې اچولي دي، تر هغه پورې تر څو پورې چې د جماعت اسلامي هغه ګټلي سیټان جماعت اسلامي ته بیرته حواله نه شي، جماعت اسلامي به پرخ زور باندې انشاءالله د دوی له حلق څخه راباسي او دا د جماعت اسلامي چې کوم سیټان دي او هغه به جماعت اسلامي په خپل نامه باندې کوي. نن په ټول پاکستان کې چې کومې درنې روانې دي، په کوم الیکشن کمیشن کې درنه ده، په اسلام آباد کې درنه ده، په لاهور کې درنه ده، نن د پاکستان په هره کونه کې هم درنه ده. او دلته چې جماعت اسلامي راوتلی هم ده، دا د سراج صاحب په یو ټلیفون باندې راوتلی ده. داړماران هغه بتخور هغه غله بیا دا نه برداشت شوي چې چیرې یو ښه قیادت یو صالح قیادت رامنځته سي، نو بیا به د دوی دغه بتخوري د دوی دغه اجارهداري دا به نورې ختمیږي. نن په جماعت اسلامي په وجه باندې په کراچۍ کې د داړمارانو، د هغه ظالمانو، د هغه جابرانو، د هغه حکمرانانو هغه حکمراني ختمه شوې ده. هلته د حافظ نعیم الرحمن په شکل باندې انسان ده، هغه د دې عوام هغه د دې خلکو خدمت کړی ده، هغه د دې خلکو خدمت کوي، هغه د دې خلکو په غم کې ځان شریک کړی ده او خلکو ملګرتیا ورسره کړې ده. همدغه شان به په ټول پاکستان کې انشاءالله په راروان وخت کې جماعت اسلامي د هر مظلوم، د هر بېکسه، د هر غریب په درد باندې دردمند وي، د هغه په درد باندې خپل ځان قربانوي، د هغه په کومه غدا موږ بیا هم په دغه وطن کې په دې خاوره باندې چې کوم ظلم را روان ده او کوم د الیکشنونه کېږي، د الیکشن کمیشن ته دا وایو چې تا د یو ښار الیکشن کمیشنه ستا د یو ښار نتیجه په 2 ورځ کې نه کړوله، نو ته به دغه نور الیکشن دا قومي الیکشن چې را روان ده دا به ته څنګه کوې؟ ستا لپاره شرم پکار ده. ته باید الیکشن کمیشن چې کوم سربراه ده هغه باید د خپلې دندې څخه استعفا وکړي، هغه د دې توان نه لري، هغه دومره نر نه دی، هغه دومره نه ده چې د پاکستان د عوام لپاره الیکشن کمیشن په صحیح معنی باندې وکړي. نور بیا به په موږ باندې دا غله او دا 2 نمبر خلک بیا به را باندې مسلط کېږي تر څو پورې چې الیکشن کمیشن سم سوی نه وي. الیکشن کمیشن او خپله وظیفه په خپل ایمانداري سره سرته نه وي رسولې، دغه حالات به وي. زما ورونو، جماعت اسلامي په دې وطن کې په دې خاوره باندې په دې وطن باندې او د دې الیکشن کمیشن څخه غواړي چې د خلکو ته د خپل اصل نمایندګانو روپېژنئ. دا خلکو ته چې چاته ووټ ورکړی ده، هغه که هر څوک ده، هغه که سپین ده که تور ده، هغه که هر څوک ده، هغه د دې وطن به مالک وي. چې عوام ورسره ولاړ وي بیا به د دې وطن مالک وي. او چې ته په توره شپه باندې په توره دروازه باندې له بلې خوا څخه راځې او د خلکو منډیټ خپل ځان ته وړې، نو جماعت اسلامي هم دومره کمزورې نه ده چې دا به ته هضم کوې. په انشاءالله تعالی که څو جماعت اسلامي یو کارکون هم موجوده وي، یو کارکون هم ژوندی وي، د زرداري له حلق څخه به انشاءالله زموږ چې کوم یوسیان ګټلي دي هغه به جماعت اسلامي ته ملاویږي. تر څو پورې چې ملاو شوي نه وي د جماعت اسلامي دغه حالت او دغه درنې او دا به روانې وي، هم به د الیکشن کمیشن مخ ته وي، هم د زرداري د کور مخ ته وي، هم به د بل د کور مخ ته وي. الحمدلله جماعت اسلامي کراچۍ دومره په طاقت کې ده چې د زرداري د کور د سید غني یوسي هم ګټلې ده، د سید غني یوسي هم ګټلې ده. نو انشاءالله ټوله کراچۍ جماعت اسلامي ګټلې ده. په اول نمبر باندې کومه پارټۍ چې ده هغه جماعت اسلامي ده، خو دغه د خلکو د الیکشن کمیشن په ګډچوډ سره جماعت اسلامي 2م نمبر ته کړې ده. خو بیا هم جماعت اسلامي به په خپل ځای باندې ولاړه ده او کوم څه چې ګټلي دي هغه به د دوی له حلق څخه راباسو تر څو بیا د عوام ته ښکاره کوو او د خلکو ته به ښکاره کوو. نور جماعت اسلامي کمزوري سوې نه ده، نور په دې باندې جماعت اسلامي خاموشي نه اختیاروي. نن به په ټول پاکستان کې دغه اعلی
حکامو ته دا معلومه وي او دا پته به ورته ولګېږي چې څنګه دا هضم کېږي. دغه هضم دوی نشي کولی. خبره دا ده چې جماعت اسلامي په ټول ملک کې د غریب عوام لپاره د حق دو تحریک روان کړی ده. نن چې د حق دو تحریک کراچۍ کامیابي ترلاسه کړې ده، نن چې د حق دو تحریک ګوادر کامیابي ترلاسه کړې ده، خو د دې ظالمانو دغه جابرانو دا نه هضم کېږي. او بیا هم نن زموږ هغه رهبر مولانا هدایت رحمان پابند سلاسل دی، د تورو دروازو شاته دی، په هغه باندې ناجایز مقدمې دایرې شوې دي. موږ د دې په کلکه غندنه کوو، دا په کلکو ټکو باندې غندو. د ګوادر عوام ته خپل حق ورکیاست، د کراچۍ عوام ته خپل حق ورکیاست، د راولپنډۍ عوام ته خپل حق ورکیاست، وزیرستان ته خپل حق ورکیاست، کې پی کې ته خپل حق ورکیاست، بلوچستان ته خپل حق ورکیاست. تر څو پورې دا حق نه وي ورکړی د دغه مظلومانو، د دغه عوام، د دغه غریبانو په شا باندې جماعت اسلامي اوس میدان ته راوتلې ده او دا خپل قیادت په امر باندې به هغه له هېڅ څخه نه له مال څخه، نه له سر څخه، نه له بدن څخه، نه له هېڅ څخه موږ خپل درېغ نه کوو. د خپل قاید په انتظار باندې یو چې موږ قاید ده ته اشاره کوه، بیا یې تماشه کوه. سراج صاحب، حافظ نعیم رحمان صاحب ته د ویاځې نه یې، مولانا هدایت رحمان صاحب ته د ویاځې نه یې. جماعت اسلامي ستا پر څنګ باندې ولاړه ده تر هغه پورې چې د جماعت اسلامي یو کارکون هم ژوندی وي، یو څوک هم وي، یو بل څوک ونه لري، یو کارکون هم ژوندی وي. موږ د دې ظالمانو د جابرانو په خلاف باندې ولاړ یو. که موږ پانسۍ ته ځو، که موږ جیل ته ځو، نن به هدایت رحمان صاحب په جیل کې ده، هېڅ خبره هم نه ده. د جماعت اسلامي هدایت رحمان صاحب جانثار ژوندي دي، هغه په میدان کې ولاړ دي. هغه د ظالمانو د جابرانو په خلاف باندې بیا میدان ته راوځي، بیا به هم راځو، بیا به هم راځو. په اخر کې د الیکشن کمیشن څخه او د دغه مقتدر ادارو څخه دا هیله لرم او دا خواست کوو چې د جماعت اسلامي کراچۍ چې کوم منډیټ اخیستی ده هغه منډیټ ورته حواله کړي جماعت اسلامي ته. د جماعت اسلامي حافظ نعیم رحمان کار ته پرېږدي چې هغه د دې ولس، د دې خلکو، د دې مظلومانو خدمت وکړي. د هغه په مخ کې په لاره کې رکاوټ مه جوړېږئ. د جماعت اسلامي ټول پاکستان کارکنان د حافظ رحمان صاحب په شا باندې ولاړ دي. همدانونه د دغه مقتدرو قوتو څخه دا خواست کوو چې نن په ناجایزو مقدمو باندې هدایت رحمان صاحب او د هغو ملګري په جیلو کې دي. موږ د دوی څخه دا هیله ده چې هغه زر ته زره رها کړئ، هغه پرېږدئ تر څو د حق دو ګوادر د غریبو عوامو خدمت وکړي، د هغو کار وکړي او هغه خپل خدمت ته پرېږدئ. نور دا جابران، دا ظالمان، دا حکمرانان چې په موږ باندې یو ورځ اسمبلۍ ماته شوه، اسمبلۍ جوړه شوله، استعفا یې ورکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، پلانه اوسو پلانه اوسو. دا ظالمان په اسلام آباد کې خپلې مزې کوي، زما او ستا پر ووټ باندې، زما او ستا ووټونه ورکړي دي، زما او ستا پر ووټ باندې دی هلته خپلې تماشې کوي. مظلوم عوام د یو کیلو اوړه نشي پیدا کولی، د یو ګونۍ اوړو توان نشي درلودلی. خلکو د غربت له وجې، خلکو د مسکیني له وجې، خلکو د لوږې له وجې خودکشانې وکړلې. کوچني ماشومان ورپسې دي، مظلومه دي خلک هېڅ نه لري. نو بیا به څه کوو؟ همداسې به تماشه کوو. ورونو، نور د تماشې وخت تېر شوی ده. نور به دا ظالمان، دا جابران د دغو کرسیانو څخه، د دغو غټو محلو څخه، د دغو غټو ګاډیانو څخه راکښته کوو او د هغه پر ځای به د دغه غریب عوام، د دغه مظلومه خلکو څخه به موږ خپل امیر، خپل مشر، خپل ایم پی ای، خپل امینې ټاکو تر څو پورې د غریب په درد باندې خبر شي، د غریب لپاره کار وکړي. دا عزم جماعت اسلامي کړی ده. د لورلایي د ښار څخه هم موږ دا هیله لرو، د لورلایي د خلکو څخه هم دا هیله مو ده چې نور موږ دغه ښار نور دغه ظالمانو، دا جابرانو ته په لاس مه ورکوئ. یو صالح قیادت لپاره خپل انتخاب وکړئ، یو صالح قیادت رامخته کړئ تر څو مو وطن هم آباد وي، تر څو مو غریب هم خوشحاله وي، تر څو موږ تاسې هم خوشحاله وي. دا د جماعت اسلامي پیغام ده او دا د جماعت اسلامي پیغام په ټول پاکستان کې ده چې موږ د مظلوم حامیان یو او د ظالم په مخ کې یو دیوار او د ظالم په مخ کې به درېږو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.